ستړي مه شئ. نن غواړم په هغه 11 نقطو باندې خبرې وکړم چې ما تقریبا د 3000 څخه تر 4000 کسانو پورې د هغوی سره د مستقیمو مرکو یا د هغوی له خبرو او یا هم د ټیک ټاک، واتس اپ، انستګرام، فیسبوک او ایکس یا ټویټر له لارې د هغوی څخه را پیدا کړي دي او را نچوړ کړي مې دي. دا هغه نقطې دي چې طالبان وکولای شي دغه نقطې په خپل حکومت کې عملي کړي. نو زه په دې باور یم چې د طالبانو او د ملت ترمنځ به د واټن هم راکم شي او د طالبانو د استحکام موده به هم وغځېږي او په راتلونکي کې به د پنځدې راتلونکي کې به د جنگ مخه هم ونیول شي. اول پرته له قید شرط نه د انجونو د ښوونځیو او پوهنځیو دروازې پرانیستل او د کار زمینه ورته برابرول. دوهم اساسي قانون پرته له بدلون څخه بیرته اساسي قانون ګرځول او د اساسي قوانینو د بدلولو دغه دود او پدیده له منځه وړل. دریم ملي بیرغ پرته له بدلون څخه بیرته پورته کول او ځای پر ځای ځړول. څلورم ملي سرود بیرته ملي سرود ګرځول او په د ملي سرود په حیث باندې په رسمي ډول باندې منل. پنځم پخوانی ملي اردو، سرتیري او پولیس او پاک نفسي افسران بیرته رابلل په عزت او اکرام سره د هغوی ځای پر ځای کول، نه دا چې د هغوی د شپې په کورونو څخه په مرموز ډول ویستل، وژل او شهیدانول. شپږم په اداراتو کې د مولا، طالب او جنګیالي په نامه د متقررۍ پر ځای باندې ادارات اصلاح کول، کار اهل کار ته سپارل او ادارات اصلاح کول. اووم افغاني نشنالیزم ته کار کول او په دغه چاره باندې سرمایه گذاري کول چې په راتلونکي کې هر څوک خپلې ملي ګټې وپېژني. اتم هنر، تیاتر، موسیقي ته اجازه ورکول، خو په دې شرط چې د بندوبارۍ مخه به نیول کېږي، په لارو، هوټلو، موټرو، لاریو او د شپې په ودونو کې په لوړ اواز باندې د موسیقي په کلن ډول باندې مخه نیول او بندول. نهم د سانسور د منځه وړل، د بیان ازادۍ ته احترام، خو په ورته چوکاټ کې د سپکاوي او د یو چا د توهین، د یو چا د شخصي ژوند، د یو چا د عقیدې، سمت، کام او ژبپالنې په نوم باندې د یو چا شرمول، خفه کول د بیان د ازادۍ په نوم باندې د دې بندول. لسم امر بالمعروف وزارت او ډله یې هیڅ اړتیا ورته نشته په له منځه یې وړل او ختمول. 11 د پاکستان سره اړیکې د افغاني نشنالیزم او ملي ګټو پر بنسټ باندې تعریف کول او ورته ښکاره پالیسي جوړول او هر هغه څوک یا چارواکی یا رئیس مدیر چې په پاکستان کې اوسیږي او هغوی له پاکستان څخه رابلل او ورته اخطار ورکول. دا خبرې هر یو ډیر تعریف او تشریح ته اړتیا لري، خو ما په هغه په نچوړ ډول باندې ما وویلې که طالبان په دې خبرو باندې غور وکړي او دا خبرې په همدغه شکل چې ما وویل عملي کړي، زه په دې مطمئن یم چې 100% نه خو 99% یا 95% خلک به له دوی څخه راضي شي او د دوی د حکومت ملاتړي به شي. د غیر عن صورت دا لامحاله بوله چې خلک به له دوی ملاتړ وکړي او دا هم لرې نه ده چې د همدغه نقاطو په استفادې به هغه خلک چې په مورچه کې د دوی سره ناست دي، دوی سره سیاسي، تنظیمي او یا ایډیالوژیک اختلافات لري، د دوی پر وړاندې به وسلوالې مبارزې ته مخه کړي په دې هیله چې طالبان خپل انعطاف وکړي او د افغانستان د پرمختګ او پیشرفت او د یو سالم حکومت د حکومتوالۍ لپاره فکر وکړي او په هغه نقطه چې د ولس له خوا نه راپورته کېږي په هغې غور وکړي او منلو ته یې غاړه کېږدي. مننه او درناوی.